که چېرې ستاسو خپې یا لاسونه میږي کېږي او په هغې کې د ستنو په شان چکونه راځي، نو دا د څه د وجې راځي او دې دپاره میډیکل ټریټمنټ کوم یو دی او په کور کې داسې کوم څیزونه دي چې د هغې سره ستاسو د خپې لاسونه میږي کېدل زر بهتروالي طرف ته راځي. نو د ټولو نه اول کله هم چې دا راځي، نو اول وجه یې دا ده چې کله د انسان په وجود کې د طاقت کموالی راشي، کوم ته چې ویټامن ویلی شي، او بیا خاص کر کوم ویټامن B12 چې دی کله چې د هغې کموالی راشي نو بیا دا راځي. او دا ځکه راځي چې د انسان په وجود کې کومې نروي دي، کوم اعصاب دي، هغو ته دا طاقت نه میلاویږي او هغه د کمزورتیا په طرف ته روان شي. دویم دا که چېرې د چا شوګر وي نو په هغو باندې خامخا راځي، نو هغه د شوګر کنټرول ساتي. دریم دا که چېرې د چا په وجود کې د وینې کموالی وي نو د دې سره د اعصابو ته صحیح طریقه باندې وینه او اکسیجن نه رسیږي چې د هغو کوم صحت دی هغه بیا کمزوری پاتې شي. څلورمه وجه دا ده که چېرې یو انسان ذهني ستومانه ډېر وي، سټرس کوي، په ذهن باندې بوج ساتي او ډېر وخته په یو ځای باندې ناستې کوي، نو دا د هغې د وجې هم راتلی شي. او دې دپاره چې کوم میډیکل ټریټمنټ دی هغه دا دی چې د ټولو نه اول هغه ته سپلیمنټ د طاقت والا ورکولی شي یا میډیسن ورکولی شي یا کومې انجکشن چې طاقت ویټامن والا راځي هغه ورکولی شي. دویم دا چې د چا شوګر وي هغه به خپل میډیسن استعمالوي او خپل شوګر به کنټرول خامخا ساتي. دریم دا چې د دې نروې دپاره چې کوم میډیسن دي چې هغه خاموشه کېږي پې، نو پریګابالین استعمالیږي، ګیباپینټین استعمالیږي او میتاکوبالمین استعمالیږي. او څلورم ضروري څیز چې کوم دی دې دپاره اکسرسایز ورزش خامخا ډېر ضروري دی چې هغه دې کوي. اوس په کور کې چې کوم ټریټمنټ دی یعنې کوم علاج دی کورنۍ کومه ټوټکې دي کوم چې استعمالولی شي، کوم خوراک چې کولی شي، نو هغه دې دپاره دا دی چې انډه دې خوري، پی دې خامخا سکي، د دې سره د ماهي والا غوښه دې خامخا خوري او غوښه چې کومه ده اسم اختر را روان دی په دې کې خامخا غټه غوښه خوړل دې دپاره فایدهمند دي. پنځم دا چې خشکه میوه دې دپاره خوړل هم بهتر دي. 13 منټو دپاره ګرځېدل خامخا ضروري دي، دې دپاره اکسرسایز کول دې دپاره بهترین څیز دی او نیمې ګرمې اوبه څښل خامخا ضروري دي او د دې سره شنه سبزي او میوه دانه خوړل هم ضروري دي او ډېر وخته په یو ځای باندې نه کېناستل دې دپاره ضروري دی چې دا تکلیف ستاسو کم شي. او دې نه علاوه که چېرې تاسو ته نور څه تکلیف یا څه معلومات تاسو کول غواړئ نو هغه موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. او که چېرې تاسو ته خالص سلاجید پکار وي نو هم تاسو موږ نه اډر کولی شئ په واټساپ باندې. او که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کولی شئ او همدغه شان معلوماتو دپاره زموږ پاڼه ښکلولی شئ. شکریه، الله حافظ.